اسونه نال کېدل چې دښته ودرېدو دا خیال نالبند ما هم نال کا او نالبند ورته ویل ته د اسونو نه سیال کمبخت ځان سنبال کو چې څوک بې تجربې وي د چندخې په مثال ضرور بزان پیمال کا ګنې تور په تغتیغ به ورله مخکې ملنګ جان کا خوب یې لیدلې ټول راغلو ښاغلو عزتمندو مشرانو د ما همزولو کشرانو and especially ladies زه تاسو ټول ته دا خواست کوم چې تاسو د ما لخوا ځان ته د لاسونو پړکار وکئ خو دا ښایسته بانډار صرف د دې عزتمندو خلکو د لاس را جوړ دی چې په هغې کې موږ سره په اولني خپرونه کې هم او په دې غونډه کې هم زک آیل چې کوم دی هغې موږ سره مرستیا د لاسونو پړکار ورته خامخا وکړي تاسو ورسره بیا د موږ خپلو د پښتنو شکر الحمدلله چې په دومره حیثیت کې موږ سره موجود دي چې هغوی هم موږ سره سینه وډبولو ښه کلک ملاتړ دی هغه سمارا ګروپ دی چې ورسره سیډار ویلي ده سمارا لیموزین سروسز دي ډېره مننه کومه چې هغې نه علاوه یو بل ډېر زیات مزدار اعلان دی هغه دا دی چې باید ما اول ذکر کړی وی ام ویری سوري خو زیات خان پلیز ودرېږئ زیات خان ته ډېر زیات لاسونو پړکار ودرېږئ دا زیات خان شهزاده چې دی دا لیټل جینیس دی دا د موږ د پښتونخوا ډېر لوی هنرمند دی او تر دا دمه پورې چې موږ څومره کار کړی هغې کې که ستاینه خپرونه راوالو یا نوی رنګ راواخلو هغې شاته ټوټل میوزک دې ملګري دی دا وایلنسټ دی او د دې ملګري دا احسان په موږ باندې کړی دی خیبر ټورز مشتاق خان دلته کې موږ سره ناست دی دې په مرسته باندې زیات خان ممکن شو چې هغوی راله موږ سره کېناستېدو دې نه علاوه یو بل داسې شهزاده چې هغه هغه ډالۍ په خپل ځای باندې خو د هغه په حق لپاره چې کوم اعزازات دي تاسو یې واورئ تاسو به خپله ګوته په خوله شي چې موږ پښتنو کې دومره لوی خلک شته دی الفارو ګروپ اف کمپنیز اونر موږ سره ناست دی دلته کې هغې ډېر زیات لاسونو پړکار فاروق خان بزره بله وایي سره به خبرې کوو بیسټ ټیلرز موږ سره دی ستاسو ډېره مهرباني جي ډوپلیکس کارپوریټ سروسز والا ملګری موږ سره دی موږ سره مرستیال دی هغې ته هم د لاسونو پړکار جي کرپټو اف ام ګروپ موږ سره د کرپټو اف ام ګروپ هغې دپاره هم لاسونو پړکار دی هغې موږ سره کلکه ملګرتیا ده الرهب ټریډنګ ایل ایل سی موږ سره موجود دی سره د خپل بابا او سره د خپل معشوم اسٹار سوشل سینٹر کا جنہوں نے ہر ٹائم ہمیں بڑا وارم ویلکم کیا ہے یہاں پر ان کی وجہ سے یہ اتنی اچھی گیدرنگ جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے ہیلن میڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ یو آر ہیئر اگین دا موږ مرستیال جی الصاحب بلډینګ اینڈ کانټریکټینګ مخامخ راته مخامخ دی الصاحب ستاسو ډېره مننه کوم جي تاسو ډېر عزت وړي ډېرې خبرې ستاسو په حق دي په هغې به خبرې کوو بیس ټریډینګ سره ډېر مزدار تکړه مرستیال دي د هغوی مننه کوم بس دا لږې لږې تاریان په اخر کې ووایي بیا خیر دی بیا بس کوم که نه دا دوه نومونه دي یو لالا جان دی د شاهد افریدي برانډ دی ډېر زیات تاسو هم پړکار ورته وکئ رحم غني موږ سره دی هغه مرستیال هم دی هغه سره ډالۍ مې راوړي دي تاسو ته بله خپل لاس باندې درکوي د لاسونو پړکار د نننۍ خپرونه کې تاسو په کتلې موږ تېر ځل پکې څه خندا خوندي زیاته وه نن د موږ توجه چې ده هغه په موسیقۍ باندې ده او په دې موسیقۍ کې که زه اول څه ګل ګلالۍ شهزاده راغواړم نو همدلته په اماراتو کې میشته دی خو د هغه غږ تاسو واورئ خپل کاروبار کوي خو یقین وکړئ چې تاسو باندې به ډېر ښه ولګي څنګه چې هغه ته الله صحره ښایسته ورکړي دغه رنګ غږ یې هم ډېر ښایسته ورکړی دی عمر شهزاده موږ سره دی عمر عالم که ما غږ اوري نو ډېر لاسونو پړکار راځه عمر شهزاده راځه ستړی به شي عمر جانه دی کوم ځای مانیری صوابی ویلي څه په اورئ بس دی ته به پښتو یو شاعري بیان یو څه هم ورته ووایي اورو ښه
او چا سره لیدل نه کېږي په مودو بس کلی به یاد کړو دا کله یاد کړئ. اوکې دا بیسټ سیلرز والا ډالۍ دا تاسو ځان سره دا وکړئ. ډېره مهرباني یو ځل بیا د لاسونو پرکار راځي ډراپ باکس ته لاسونو پرکار راکړئ جي. راځي د دې مشرانو نه یو را شروع کړئ. راځي 3 وړ تقسیم کړئ تاسو 3 وړ دا په قطار باندې راشي د لیست باندې مخامخ راځو. دا نمبر چې چا سره دی دا تاسو اواخلي په خپل لاسو کې. راځي دا ډراپ باکس ته 0250 02546 دا بل نمبر دی 0231 02316 دا دی 02385 یوسف خان الله 02537 02537 تو دوی زلو کوټو دا شان نه یافو ما ازا راځي جی راځي بلکې دلته راشي چې دې نمبر خپل کلیکټ خیرات خیل صاحب دا چا په لاسو ما دا ډالې تقسیم کو راځي. Yes? Were you sleeping? Let's come, sister. Let's come. Let's start from the sister. Yes, do come over here. 1 to 9. 7. Okay. خازا لاسونو پرکار دی دا الیکټریک فرای پان دی او دا ډالۍ چې دا د کلاسیک پات المونیم اینڈ گلاس والا دی. Thank you. Okay, thank you. Yes, sister, would you like to say a few words? شكرا لك وعلى كل جزاك الله خير. Thank you so much. دا شاده یو نه تر نه پورې کوي دا پنځم به وو او که جاست ټیکټ یې به کنه بل څه بس. اوکې اوس دا وګوره څه شی دی. गिफ्ट बॉक्स دی. سرپرایزینګ باکس دی. په سرپرایز کې سرپرایز دی. پټه خربوزه تور توتان تاسو له قربان شاده تاسو نوم دی د کوم ځای؟ نظیر محمد بن احمد د مردان یم د مردان. راځي چې راځي دا 9 صحیح دی 9 دا اوس ما کنه وسو دا سنیو سلام وکړه. ART الله د LLC د خوا دا ټابلیټ دی او زه غواړم چې بلال جان راشي په خپل لاس باندې ورکړي. عبید خان زمان هم دی او د سوات برګوټ سره تعلق ساتم. اوکې دا ورکړي تر وکړي. ډېره مهرباني. نو نه ډېر مزیدار او ډېر ښایسته روانه ده. استاد بختیار خټک صاحب ډېره مننه او چې تاسو زموږ هم مقرره کړله او د ټولو خاص کر د پښتنو دپاره چې تاسو یو دا دومره غونډه جوړه کړې ده او دا دومره خوشحالۍ پښتون په مخونو راوستي تاسو ډېر مننه. خو موږ سره د پښتو د ژبې یو ډېر لوی نوم تاسو د هغه په غږ باندې ډېر مین یې. دلته میلمه راغلی دی. زه تاسو ته خواست کوم چې هغه ته ډېر زیات مینه او لاسونو پرکار ورکړئ. زه عرفان کمال ته ډېر زیات لاسونو پرکار ورکړئ. عرفان کمال ته ریکویسټ کوم چې هغه راشي سټیج ته. څنګه یې تو په رښتیا مینه سلامونه. ډېره مننه بختیار خټک صاحب او د ټولو پښتنو دلته په راتګ باندې هم چې د خوندور بنډار کې راغونډ شوي چېرته چې پښتاني چېرته چې ژوند دی چېرته چې سندرې نو هلته به دغه شان بنډارونه دغه شان محفلونه جوړېږي. جانان ته زما وایه پلار می بل ورکوي او که د ځان غور کوي. نن ته ورشه ری باره یو ځل د رب دپاره جانان ته زما وایه پلار می بل ورکوي او که د ځان غور کوي. جانان ته زما وایه پلار می بل ورکوي او که د ځان غور کوي. دلالا خبرې کا د حالا اول می یار ته وایا په دوه لاس سلام بیا رستو دا کلام
دي نورې راغلي رقیبان دي ما د مور پلار غواړي هر وخت ورته ولاړې نوې انو جرګې او ننواتې راځي د حد زیاتې بېګاتې زما پلار روپۍ اغوښتي دي بې شماره نن ته ورشه ری باره نوې انو اغوښتي دي دولت د مور مې مصلحت خالونه مال کېښود ډمګې په سلایي او که د ځان غور کوي نن ته ورشه ری باره یو ځل د رب د پاره جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي نو خالونه می سلور ډمګې کې خود په زور مولا دی موزي مړ کی په مې ډېر وکړه زیاته دلالوې متا ته نوې انو نن ته ورشه دلبره یو ځل زما زیګره جانان ته زما وایه چې یو ځلې راشي مالا خبرې کم د حاله نوې انو راغلی می کالی دی هم ګوتې هم سلی دی کړې پې ځوان دی وایه راله راوړه د سوناره نن ته ورشه ری باره نوې انو کالی جوړې می ګوره راغلی د لاهوره بېګا لبه مې مرور بل په خپله خوروي او که د ځان غور کوي نن ته ورشه ری باره یو ځل د رب د پاره جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي دلال چې کړي خبرې او خوږې لکه شکرې په داسې وخت کې زار شه د دلال نصر مال چې وایي رښتیا حال انو چې وی رښتیا حال او روان شو په یو ځل تر هغې پورې لاړ چې کوم کورو د نادرې هم ډولوي هم سندرې نوې انو په کور کې جنکې وي څوک خپلې څوک پردی وي چاپېره ترېنه ناستې وي شی منځ کې وسرداره نن ته ورشه ری باره نوې انو حکمت دا باس ګوره چې راغې زما روره په زور یې ترېنه بوتله موزي ویر جړه کوي او که د ځان غور کوي نن ته ورشه ری یو ځل د رب د پاره جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي جانان ته زما وایه پلار مې بله ورکوي او که د ځان غور کوي مونږ د ملګرو په پریله ساره واسطه یو ځل دغه ناصر پرکار ورته بیا وکړي تاسو یار او دیکھئ ها دا ډالۍ ورسره دا د بیسټ ټیلر ونه هم ډالۍ ده ورسره بیا د لالا جان ونه هم ډالۍ ده دا په ډېر څه قبوله کړه او په دې یو باندې کار نه کړي صحیح دی نه سندرې خو ډېرې وایي او چې د ملګرو خوښئ که وایي چې اوس درته ووایو اوس به درته ووایو ما د شاهانو قصیدې چرته ویلې نه دي یما د خپل قام په غم لړلې شاعري کړې ده
کد ګل د یوې پیغلې کم سومړاوې نکړم یا داسې د زړه پر هر می درد سره یاري کړې ده نو هسې یو خبره ده او هسې یو خبره ده مینه زوروره ده او مینه زوروره ده تا سره زما مینه تا سره زما مینه او تا سره زما مینه نو یاره خپه نره ده او یاره خپه نره ده مینه زوروره ده او مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره زیاده مزه راکړې ده پوره کوم صحیح ده ستا مخې له څوک درځي او ستا مخې له څوک درځي نو ستا مخې له څوک درځي نو غر سره ډغره ده او غر سره ډغره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده ما عرفان کمال نه ده ما عرفان کمال نه ده او ما عرفان کمال نه ده نو هسې مروره ده او هسې مروره ده مینه زوروره ده او مینه زوروره ډېره لاسونو پلکار او یعقوب صاحب تاسو داسې بنډل راغسته ما یې که نغد پیسې مو ورته راوړې راځه تاسو دا کارونه دغه کول دا سلسله وړاندې په خو ما ته داسې لګي چې هم د دې سندرو دا خبره به زیاته کو که نه ځکه دا نورې خبرې پکې تاسو باندې هغه رنګې نه لګي ولکه بختیار خټک دی نو خټک دی نو خټک دی خو چې سهار شي او ماښام شي نو بختیار خټک شي نو بختیار خټک شي نو وزره بیا بختیار خټک شو شي یا خدای پاکه د دې سړي نه به څنګه خلاصېږو چې په پېښور کې ومومه نو بختیار خټک پو چې په کلچر کې به شو نو بختیار خټک پو و چې ماښام به چېرته شو غټه داسې عوامي فنکشنونو بختیار خټک په حاضر نو هر ځای کې به حاضر و خو یې سړیا څه دې وکړو خو زنګ دې بوډا لړې بوډا شي اوس ریټایرمنټ والا او دا کار چې کوم دی باقي دا ماته پرېږده په مخه دې ښه